د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې اوپنر بیټسمین او وکټ ساتونکی لوبغاړی شهزاد محمدي د کرکټ بورډ د توطیو ښکار شو. سلام او مینه دوستانو، په یوې بلې نوې او په زړه پورې ویډیو کې درته ښه راغلاست وایم. او که چیرته زموږ له چینل سره نوي یوځای شوي یاست، دغه چینل درسره سبسکرایب او په خوا کې ورسره د بیل نشان ووهئ، تر څو زموږ د راتلونکو ویډیوګانو په باره کې خبر درکړل شي. موږ هره ورځ تاسو ته د کرکټ دغسې نوې او په زړه پورې مطالب خپروو. هیله ده چې زموږ چینل سبسکرایب کړئ. دا چې د 2019 کال نړیوال جام 14مه لوبه ده، خو شهزاد د توطیو ښکار شو. شهزاد د نړیوال جام څخه نن د خپل کور په طرف را روان شو، خو شهزاد محمدي له رسنیو سره په خبرو کې داسې ویلي دي: زه رک روغ یم، خو د کرکټ بورډ د توطیو ښکار شوم. خو له دې وړاندې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبډلمشر ګلبدین نایب له BBC راډیو سره په خبرو کې داسې ویلي دي چې شهزاد محمدي د زنګون د درد له کبله نور نشي کولی چې لوبه وکړي. دی وایي په سویلي افریقا کې د ده په زنګون کې ستونزه پیدا شوه، خو دغه ستونزه ورته لوی شوه، نو ځکه مو له لوبډلې لرې کړ او پر ځای مو اکرم الخیل واخیسته. خو بل لور ته دا خبرې شهزاد محمدي بې بنسټه بولي او وایي کرکټ بورډ دننه د توطیو ښکار شوم. رښتیا هم ملګرو، شهزاد محمدي د افغانستان لپاره ډېرې لاسته راوړنې لري، نو ولې داسې کار ورسره وشو؟ همدا شهزاد محمدي ده چې د افغانستان درې رنګه بیرغ یې په ټوله نړۍ کې رپولی دی. نو د شهزاد محمدي حق غواړو. کرکټ بورډ اوس دا خبرې کوي چې د شهزاد فټنس کې فرق راغلی. شهزاد محمدي تېرو لوبو ته چې وکتل شي، کیدای شي یو بیټسمین بې فومه شي، خو کیدای شو چې په دې 9 واړه سیالیو کې 1 2 3 5 کې دی نیمه سلیزې ووهي. خو کرکټ بورډ داسې ډېره او بې مسؤلانه پرېکړه وکړه چې شهزاد محمدي یې له لوبډلې لرې کړ او پر ځای یې بې تجربې او اوسنی ځوان لوبغاړی اکرم الخیل ته په داسې اساسو شیبو کې چانس ورکړ. نو هیله ده چې شهزاد محمدي حق ټول دوستان له کرکټ بورډ څخه وغواړي. نړۍ مننه چې زموږ ویډیو مو تر اخره وکتله. په دې هیله چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي. د لا ښکلو او په زړه پورې ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. والسلام.